ابو اسحاق اصفهاني رحمه الله یو غټ عالم تیر شوی د چې کله مدرسې نه راغله درس یې وکړ مور ته به پښې چپې کولې نن به مور ته پښې چپې کړو موږ سره 2 منټه ټیم نه وي چې مور سره کینو نه پښتنو کې چې مور ته بیماره خو نه تاسو لګېږي څه خدمت شته دی که نه نو دا ډېر غټ عالم تیر شوی دی دې به دا عادت و چې د خپلې مور خپې به یې چپې کولې د حدیث ورته یاد شوی دی چې الجنة تحت اقدام الامهات چې جنت د مور خپو لاندې دی مقصد دی که چیرې څوک د مور قدر عزت کوي مور سره احسان معامله کوي الله پاک په جنت ته بوزي دې ځان سره سوچ کړی رضا نن د حدیث په ظاهر باندې عمل وکړه چې رسول الله فرمایي الجنة تحت اقدام الامهات چې جنت د مور پښو لاندې دی رضا نن ورته د مور پښو باندې کوم ګردونه دي دا په خپل ګیر ورته صفا کړه وایي دغه مور ودوه ما ورته خپې چپې کې بیا مې دغه ګردونه د خپل ګیرې سره صفا کړو مور به وده شوه زه م وده شوم وایي سبي چې کله مدرسې ته لاړم درس ته وایي شاګرد راته وایي چې مولوي صاحب بیګا مې خوب کې کتلی وې چې ډېر ښایسته شکل صورت دی او ډېر شنه بغونه و میوه وله په هغې کې ګرځېدلې خو یوه عجیبه خبره دا وه چې ګیرې کې د ملغلرې وې یقوتو جواهراتو رڼا یې کوله مولوي صاحب داسې څه عمل دې کړی و وایي بچیه زه د مور قدر عزت ډېر زیات کوم بیګي سې ځم کور ته مور ته خپې چپې کوم او رسول الله فرمایي چې جنت د مور خپو لاندې دی ما ویل رضا ده بیګا شپې مې دا ځان سره دغه اراده وکړه چې مور ته دغه خو له کوم ګردونه دي دا په ګیر ورته صفا کړه بیګا مې د مور خو ګردونه په ګیرې صفا کړي دي او تاسو کوم زه بغلو کې کتلی یم دا جنت دی ځکه څوک د مور قدر عزت کې هغه به جنت ته ځي او ګیرې کې مې کوم ملغلرې لیدلې دي کوم هغه قیمتي جواهرات لیدلې دي یقوت مې لیدلې دي دا د مور د هغه خپو ګردونه دي نو څوک چې د مور قدر عزت کوي مور خبره مني مور سره احسان معامله کوي الله پاک په جنت ته بیایي دنیا کې هم هغې ته عزت زندگی ورکوي